د 20 جوړه جامې لرونکي شهزادګۍ. دا د هالند هېواد کیسه ده چې خلک یې هالنډیان بلل کیږي. څو لسیزې مخکې هلته یو پاچا او ملکه اوسېدل چې ډېره ښکلې لورې درلوده. ټولو له دې سره مینه درلوده چې د شهزادګۍ ښکلي مخ ته وګوري او هغه په دې ښه پوهېده. د هېواد ټولو خلکو نه چې د هغې ښکلي مخ ته په کتو سره مینه درلوده، هغې په خپله له هغوی ټولو زیاته مینه درلوده چې ځان ته وګوري. په هغه ورځو کې عیني او روڼ فلزات نه وو، نو هغې به د خپل ښکلي انعکاس د لیدلو لپاره په ځنګله کې شته ډنډ ته تله او خپل مخ به یې لیده. همداراز له طبیعت او ځنګله سره یې دومره مینه درلوده چې ټوله ورځ به یې په خټو کې لوبې کولې. له څارویو سره به یې ساعت تېروه او کله به چې بیرته ماڼۍ ته راستنه شوه، نو ویښتان به یې د مرغۍ د ځالې په شان جړ شوي وو. او ګرانې شهزادګۍ، نه پوهېږم چې ستاسو د ویښتانو دا جړ به څنګه جوړوم. زه نه پوهېږم، دا خو ستا کار دی. راشئ کینې چې ویښتان مو ږمنځ کړم، کیدای شي لږ درد به ولري. او آیا کوم کار شته چې په سمه توګه یې وکړي؟ سم لکه د غویي په شان یې. غویی؟ او تاسو ماته د غوا سره شباهت راکړ. دا ډېره باده ده شهزادګۍ. لومړی په سمه توګه زما ویښتان ږمنځ کول زده کړه، بیا به د ښو او بدو په اړه غږېږو. غوایی: دا اوبه څومره ګرمې دي. آیا دلته داسې څوک شته چې په سمه توګه خپل کار وکړي؟ لکه څرنګه چې شاید پوه شوي یاست، د شهزادګۍ چلند د هغې د څېرې په شان ښکلی نه و. په ځنګله کې له څارویو سره ساتیري او خپلو ویښتانو په خرابولو کې ستونزه نشته، خو خپل خدمتکاران، هغه هم چې له هغې نه په عمر کې زیات او هغه حالت کې چې له موږ سره د مرستې کولو پوره کوښښ کوي، ښه کار نه دی. ملکې د شهزادګۍ د بد اخلاقۍ په اړه پاچا ته وویل. پاچا له خپلې لور سره ډېره مینه درلوده او هغې ته د سزا ورکولو په اړه یې سوچ هم نشو کولی. یوازې ملکې ته یې ډاډ ورکوه. او ګرانې، زموږ لور دومره هم بده نه ده. هغه زما په شان له څارویو، ځنګل او طبیعت سره مینه لري. وګوره څومره په مینه له هغه خوسکي نه پاملرنه کوي چې په ځنګله کې یې ټپي موندلی وه، او کله چې هم باغ ته لاړه شي ټولې مرغۍ ورته راځي. که څه هم پاچا له څارویو سره د شهزادګۍ د مهرباني په اړه ځان ته ډاډی نه ورکوله، خو له دې چې هغه په راتلونکي کې څنګه ملکه شي پرېښانه و، نو هغه ټولې پرېښانۍ په زړه کې راټولې او په ځنګله کې د خپلې خوښې ځای ته لاړ. هغه ځای چیرې چې یو وخت د هغه لوی ملګری یعنې د څېړۍ ونه ولاړه وه. دا د هغه وخت کیسه ده کله چې پاچا یوازې 10 کلن و. هغه ځینې لرګي راټولونکي ولیدل چې غوښتلې د څېړۍ دا ونه پرې کړي. زه به پرې نږدم چې دا ونه پرې کړی. شهزاده، موږ لرګیو ته اړتیا لرو. نو بیا لاړی شئ او کومه وچه ونه وګورئ. دا به درته پرې نږدم، یا هم که غواړئ چې پرې یې کړئ، نو اول باید په ما تبر لوړ کئ، پوه شوئ که نه؟ نو د ونې پرې کوونکو سره د ونې له پرېښودو پرته بله لاره نه وه. شهزاده ټینګار وکړ چې باید په ځنګله کې ساتونکي وټاکل شي، تر څو هېڅوک هم ژوندي ونې پرې نه کړي او یوازې وچې ونې پرې کړي. هېچا ته اجازه نه وه چې ځنګله کې ښکار وکړي او یا پکې مرغۍ ونیسي. په بله ورځ کله چې ځوان شهزاده غوښتل په ځنګله کې ساتیري وکړي، دا غږ له کومه ځایه راځي؟ لکه چې کوم څاروی په درد کې دی. ځوان شهزاده ټول ځایونه ولټول، واښه، بوټي او ونې او نور هر څه، او په پای کې د غویي یو وړوکی خوسکی وموند. د خوسکي پښه سخته او په ژوره توګه ټپي شوې وه او په ډېر درد کې و. پاچا هغه له ځانه سره ماڼۍ ته راوړ او تر رغېدو پورې ورځ او شپه خدمت کوه. کله چې پاچا رالوی او 20 کلن شو، هغه لاړو چې خپل پخوانی ملګری د څېړۍ ونه وګوري، خو ویني چې
هغه د بچیدو په حال کې ده او مري. او زما ګرانې څېړۍ، زما ګرانې ونې، دا په تا څه شوي؟ ولې دومره وچه شوې یې زما ملګریه؟ زه باید یو ډاکټر یا باغوان را پیدا کم چې ودې ژغوري. اوس ګټه نه لري ښاغلی شهزاده. وخت راغلی چې زه باید اوس له دې نړۍ لاړ شم. ته پر ما ډېر مهربانه وې او څو ځله دې زه وژغورلم. اوس زما وار دی چې د احسان بدله دې بیرته درکړم. زما هم وار دی. ته زما ګرانه خوسکیه، ته خو ډېر ستړی او کمزوری ښکارې. څېړۍ او زه ورونه یو. موږ نفرین شوي یو چې دواړه د یوې ونې او څاروي په توګه ژوند وکړو. او اوس د نفرین وخت په ختمېدو ده ګرانه شهزاده. اوس وخت را رسېدلی چې موږ دواړه بیرته د اسمانونو په لور لاړ شو. خو ای ښاغلی شهزاده، زموږ له تګ نه مخکې موږ غواړو چې ستاسو هیواد ته د تلپاتې آبادۍ او خوشحالۍ دعا وکړو، ځکه چې تاسو د خپلې مهربانۍ له کبله د دې پوره وړ یاست. او کله چې زه ومرم، زما لښکر نه د خپلې هغې لور لپاره چې یو ورځ به یې تاسو ولرئ یوه ګومنځه جوړه کړئ. او زه چې کله وچه شم، زما ښاخونه پرې او لښتې ترې جوړې کړئ. کله مو چې لور 19 کلنه شوه او کومه بد اخلاقي یې وکړه، نو شهزادګۍ اړ کړئ چې له هغو لښتو او لرګیو جوړې شوې جامې واغوندي. چېرته چې نن زما ورور د څېړۍ د ونې په څېره کې ولاړ دی، ستا لور به یو ورځ په دې ځای کې یو بانجاني رنګه ګل ومومي ګرانه شهزاده. پرېږده چې د هېواد مېرمنې مو د هغه ګل څخه تکه او کالي جوړ کړي. او له دې مخکې چې تاسو پوه شئ، دا تور ځنګل په یوه زرغونه او له داسې ګلونو ډکه سیمه بدله شي، له کومو نه چې به ستاسو هېوادوال د نړۍ تر ټولو نرمه او غوره ټکه جوړوي ګرانه شهزاده. او له کبله به یې ستاسو هېواد د نړۍ تر ټولو سوکاله هېواد پاته شي. نن له ډېرو کلونو وروسته چې پاچا په ځنګله کې ولاړ و، نو د خپلو پخوانیو ملګرو خوسکي او د څېړۍ ونې خبرې را په یاد شوې. د هغه خفه زړه کې د هیلې څرک را پیدا شو او په ذهن کې له هغوی دواړو نه مننه وکړه. پاچا په تیزۍ ماڼۍ ته راوګرځېد. هغه د څېړۍ د ونې له ښاخونو نه جامې او د خوسکي لښکر نه ګومنځه جوړه کړې وه. زموږ لور یو ځل بیا خپله ښوونکي سره بېادبي کړې او ژړولې ده. دلته یې راوغواړه. شهزادګۍ راوبلل شوه او کله چې راغله، ما اورېدلي چې بیا د بېادبي کړی شهزادګۍ. پلاره، هغوی ټول ډېر زیات. بس دی، له نن نه وروسته به ته خپل ویښته ګومنځې سره ګومنځ کوې. او هر کله دی چې کله چا سره بېادبي وکړه، نو د لرګیو دا جامې به اغوندې. پلاره، خو نه کومه پوښتنه او نه هم بحث، همدا اوس یې واغونده. او همداسې وشو. کله به هم چې شهزادګۍ له چا سره بېادبي وکړه، هغه به اړ کېده چې د لرګي نه جوړې شوي جامې واغوندي. د شهزادګۍ دا هر څه هېڅ نه خوښېدل، نو ځکه ورو ورو په ښه کېدو شوه. هر کله به چې هغې خپل ویښتان د خوسکي لښکر نه په جوړې شوي ګومنځې ګومنځول، نو خوی به یې ډېر ښه کېده. د دې ګومنځې په کارولو سره ښه احساس کوم، ډېره نرمه ده. خو ستاسو ویښتان ډېر ژر دي، کیدای شي درد وکړي شهزادګۍ. هو، شاید. پرېښانه کېږم ګرانې ښوونکې، زه به خوځېږم نه. تاسو ښه یاست؟ زه بخښنه غواړم، ډېره زیاته بخښنه غواړم شهزادګۍ. که چیرې ته ښه یې، نو هېڅ خبره نه ده. پرېښانه کېږم، هر څوک د دې په شان ښویېدلی شي. په یو وخت کې مغروره، بېادبه او خودغرضه شهزادګۍ دا ډول بدلون راتللو سره ټول حیرانه او خوشحاله وو. ډېر ژر د هغې اخلاق هم د هغې د څېرې په شان ښکلي شول. هغه په سلطنت کې تر ټولو مهربانه او خوږه نجلۍ وه او دې ته یې نوره اړتیا نه درلوده چې د لرګي جامې واغوندي.
د اکثره ورځو په شان کله چې هغه یو ورځ ځنګله ته لاړه نو هغه ځای کې چې په یو وخت کې پکې د څېړۍ ونه وه یو ډېر ښکلی خوندور ګل ویني. هغه دا ګل له ځانه سره ماڼۍ ته راوړي او خپلې مور او ترور ته چې هغه هم په هغه ورځ هلته راغلې وه ښایي. مورې، ترورې، وګوره په ځنګله کې مې نن څه وموندل. دا څومره عجیبه او ښکلی ګل دی. دا خو کوم عادي ګل نه دی ګرانې، د دې نوم فلاکس دی. فلاکس هغه څه دی؟ همدې سره د شهزادګۍ ترور په ماڼۍ کې ټولو میرمنو ته دا ور زده کړل چې څه ډول له هغه ګل څخه فلاکس بیل او له هغه نه ښکلې او نرمه تکه جوړه کړي. ډېر ژر د ټول ځنګل سیمه د فلاکس په ګلانو پټه شوه او د سلطنت ټولو وګړو له هغو نه د نرمې او ښکلې تکې په جوړولو پیل وکړ. خیاطان به له هغو نه د سړو او ښځو لپاره ښکلې جامې جوړولې. شهزادګۍ له دې تکې سره دومره مینه درلوده چې یوه ورځ دا جامې څومره نرمې دي، یو بل هم راوړه. ته خو لږ وګوره، دا جامې څومره قوت رابخي. اوه، چې څومره یې په ځان کوم هغومره خیره باندې ښکاري. بله جوړه هم راوړه. په ټوله کې هغې 20 جوړه جامې واغوستې او په دومره ژوندۍ توګه په ماڼۍ کې وګرځېده چې ټولو میرمنو فکر کولو چې هر څوک باید د هغې ښکلې تکې نه جوړې شوي 20 جوړه جامې واغوندي. دا دود په ټول سلطنت کې خپور شو او هرې پیغلې، میرمن او ناوې به غوښتل چې باید 20 جوړه جامې په ځان کړي او حتی تر نن ورځې هغه دود چې د شهزادګۍ له لورې پیل شوی و د هالنډ هېواد او هالنډیانو په منځ کې دوام لري. هغه دود چې د هغه شهزادګۍ له لورې رواج شوی و چا چې 20 جوړه جامې اغوستې وي. تر دې دغه مهمه خبره باید هېره نه کړو چې دا همدغه شهزادګۍ وه چې د لرګیو جامو اغوستلو ته اړ کړی شوې وه او اوس هغه کولی شول چې د نرمې تکې جامې واغوندي، دومره نرمې چې هغه حتی په یو وار 20 جوړه جامې هم اغوستلی شول. کله چې موږ خپله غلطي ومنو او د هغې په سمولو کار وکړو نو زموږ زړه سپک او د خوشحالۍ احساس کوي. خلک زموږ شاوخوا راحته وي او هر څه له موږ سره یو ځای لمانځي. کله چې شهزادګۍ با ادبه او مینه ناکه شوه، هیچا د هغې پخوانیو بې ادبي یادونه ونه کړه. ځکه چې موږ کله پخپله خپل بد عادتونه پرېږدو، نور خلک په طبیعي ډول موږ بخي او همدا د دې دنیا لاره ده.